جنې یو ځای را سره جاړنو د جدای خوبونه ما لیدلي دینه او جانانه طالبه امیل کړمه د خوړ د غاړې پټې تاله خرڅومه او د لونګین امیل به جوړ کړمه زمیلاله زرګر ته نه محتاج ومه ته یارې غږ کولی نشمه او افسره د یارې غږ کولی نشمه او د سوال یاري دا اوس به ګډوډ شینه او مخ دې پټې سترګې دې پولینو په غونډه زنه دې کوکنار کرلی دینا او باچا کمړ شي سب وشي اے زرګر دې نمرې چې نکي بخوار شنا او کياري کوم مخ می توري گوای کياري نا کوم شومان د لګمرینا اے پیر بابا پډا گیولا او پتا تیری گی دیوان بابا لزینا او زما لالا لزیر ورکینو پختو سر شوا زی خاوری ری کړما او لالا یې تورو خاورو خور اے خور جامې اسره کوي چې را بشینا او پپټو زړونو خبردار وا پروردگار لیونه ور پسې شوما اے چلیونه شپ ما راشا او زلیونی ټوکونا ستا سر لوهما اے قبر یې ناسو او ناس تختی ماتینو زد هغه لالی پتما ناستیما او سالو می پاس پړې زوړ شو ستاد کولې د کانا نخیجی لاسونا او سوال دی پکما او کم بابا قبول شوا رات خای چی سر تورا ورلزما اے خلق زیارت لا پتا سیوڑی او زه خود زهرو پونه وړم چې کونډ شما او سپوږمۍ د غره په سر راخي جانو چې د جانان په یاد کې تا ته وجاړما او خلک تپوس له د رنځور زی اے زه چې رنځور شم د جانان تپوس لزما او ما یارنا کلا کولا سر تور ولاړ وې دو خیرو دی یریدما اے چې یارنا دینو کولا او د چا په خوله بدې جواب را کړېونا او که حقیقت را باندې وای نو
چې ودینه وینم نری تبا مې وینا د سرو بنګړي مې کور کې ایښې او پلاستیکي پلاسوم یار شرموما او چې مړوندونو کې می تنګوای هغه بنګړي مې اوس سنگلو ترازینا ستا یارانا مې کړې نوې ځان مې د سیند په چپوړې وې مینا او بلتون کور او کور دی معلومو مانو کمړ مې نکړې سوکو تکا دی وهاما او په مخ مې وها خوږېږما پوزه مې پرې کچې پتا مینې دما او د پټو سترګو قسم نخورما څومره چې سترګې غړوم تا یادوما او دا لیونې ګرځا پچم کی ګرځا چې ډاډه در باندې آما په مخسلور خالونه کېږدا او پتا مین زپا سلور مذهب یما واه جی واه واه خوشاله اوسئ ډېره مننه کوم ډېره مننه محمد عدنان دی ژوندی وي محمد حنان دی ژوندی وي چې چېرته دی مسافري کوه او ښه په بېغمۍ باندې کوه نو هغه ترې د 2-3 ټپې ډالۍ وي چې مسافر ته شوې خواره زه شوم تا په پردي وطن کې څه لیدلي دي نه او بیا وایي چې مسافر تلې درجګه نه شوم ګیلمن نشي زه سلګو نیولې ومه او ګاډیه سر دې د ویشتو دی زما لالی دې په دکن ولګونه انشاءالله راته اوسي درنو کتونکو دا اوس موږ سره افغان او اشرفان راشد واقعي چې د هغو د یارۍ د سوشل میډیا او په هر پلیټفارم باندې ډېرې چرچې دي او خدای پاک دې دغه شانتې ابراهیم او دایم لري دغه شان چې کوم افسرونو د افغانو دا ټاپه سټیزن جرنالیزم چې د هغې د پښتو په مشاعره کې ډېر ښایسته کردار او هغې د نوي نومونه